السلام علیکم دوستانو. نن په پېښور کې چې کومه واقعه سوې ده دا 2-3 ورځو کې د پشتخرې تاڼې په حدود کې ده او د دوستانو په منځ کې په معمولي خبره په پټي کې د ناستې مقصد په پټي کې ته ولې کښېنې په دې خبره باندې دوه د تره زامن په شهادت رسېدلي دي او یو دانه چې دا غټ زخمي ده. نور ته په دا ویډیو کې را سره وګورئ. کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو مرګرو څو ورځې وړاندې د پشتخرې تاڼې په حدود کې دوه د تره زامن وژل شوي دي او یو د تره زوی په دې کیس کې زخمي دي. دا درې واړه کسان ولې په ګولو ولګېدل، وجوهات څه وو، د دې خپلو کې رشته څه وه، جګړه د څه نه جوړه شوې وه او دې کې پولیسو اوسه پورې څه کاروایي کړې ده. دا ټول تاسو تفصیل تاسو له په دې نننۍ رپورټ کې در کوم. ډېر د عبرت نه ډک رپورټ دی، ضرور وګورئ. دا ته دردناکه واقع شوې وه. یو ډېره وړه خبره باندې دوه د تره زامن چې کوم دي هغه وژلې شوي وو. دا خبره څه وه او دا ملزمان او مقتولین چې کوم دي د دې په خپلو کې رشته څه ده او بیا دا دې کې د مرګونو ته خبره څنګه ورسېده. دې کې چې کوم کاشف مړ دی، بل د هغه تره زوی دی رئیس پکې مړ دی، د رئیس بل ورور دی کفایت زخمي دی. د کاشف والد صاحب سره ولاړ یم، دي نه پوښتنه کوئ صاحب دا ولږ راته بیان کړي چې دا دردناکه پېښه څنګه وشوه. دا چې زموږ د کاشف د جمعې ورځ وه، چوټي وه، نو مازدیګر دی تقریبا 5 بجو نه دلته په دې پټو کې د سټاک سره دی کیني دې خپلو کې کپ مپ لګولو. دې کې دا هلته زموږ نور دا رشته دار چې دي د دې کور نه یو هلک پروت و، محمد حسین، چې هغه ورته پاسې دي نه په ډېر سخت الفاظ کې. نو دا ورته چې زه یم زما دی استاد دلته څه کار دی، نو هغه ورسره بدتمیزي وکړه. نو بیا دې حد پتایي شروع کړه په خپلو کې. په دې دوران کې زه محمد حسین 3 رویان ورپسې هم راغلم، بعد پته یې شو. نو زما یو زوی بل هم په دې کې په جګړه دې سره نښتو چې رویت او کاشف ورسره جګړه شروع کړه. دلته کفایت ته خبره ورسېده چونکې ته موږ دلته میخي ساتو، نو هغې زر تر زره میخي هغه پی پرېښو، دې له ورغه خلاصې شروع کړو او هغې زه هم په ورغم چې زه هم د خودي پاسولم. نو ما ته جولې ونیو چې پسې جګړه کوي. د یو کور خبره ده، یو بل نه ستر پرده هم نشته او تاسو دومره موږ سره مس بهیور ولې کوئ. بیا ښه په دې تاسو پوهېږئ چې دا ډېر غلط دغه دی. نو هغې ما کور ته پرېښو او ما د کفایت ته چې زه ته خپلې پیاولی لاړ شي چې کفایت دغه نه را روان شوی. کفایت ستاسو وراره دی؟ کفایت زما وراره دی، د پلار نوم یې د غلام رباني، چې هغه خپلې ډېرې ته راتلو. نو ورنه هغه لږ مخکې د بل سایډ نه د دې محمد حسین چونکې د تره زوی زامن او محمد اثر نوم یې دی او د اکبر دی د موریان چې دا هم خویندې دي. نو بس هغه نه راغلی دی او بس ناګهان فیرنګ پې کړی دی لرې نه. نو دا ولګېدو کفایت او په هغه ځای پرېوتو، وینې ته روان شي. نو ما چغې سوري جوړ کړي چې را منډه کوي. نو کوم هغه هلکان چې دلته موږ سره د کاشف هغه ملګري چې هغه وو، نو هغه ټولو دې په ګاډي کې واچولو او هسپتال ته یې وړو زیر علاج دپاره. داسې لږ 15-16 منټه بعد د کوم چې وراره زما ورسره تللی و د ده روزه رئیس خان، هغه هم ورسره تللی خو هغه چې کتلي چې یاره خو ډېر وینې کلیت پیت دی. نو زه کپړو له دلته راغلم، دلته کپړو له راغلو ما سره مېلو شو. دلته زمونږ په دې علاقه کې دلته خلک تېرېده چې ورور تاسو دا جګړې چا سره موږ نیسو، تاسو د خلکو ټوپکې دلته نیولي دي مروزي. نو چې ما وکتو نو دوی په سوړو کې دا ټوپکې شپېلې بهر وي دخلته. نو زه زر راغلم چې یاره بچې تاسو مه روزي ځکه چې ډز خو ښه نه ده. خپل مې موږ ډېر دردېدلي مې یو. په دغه دوران کې چې دا کاشف مله راغو چې دا څه چل دی، ما ورته لمر سره دی خو چې ما دغه کولو د هغه دا سیټ چې کوم دی دې سیټ باندې بس رپټ فیر وشو. نو زه خدای پاک بچ کړم او په دې ولګېدو. نو دا وخت کې موږ دا اوبه خپل د ټوپیل روان یو، دا کاشف پای کې پرېوتو. دې دوران کې زما د وراره رووتو رئیس خان، د دا کپړې هر څه هغه کړې وي او ډزې مو اورېدې چې دا بیا ډزې ولې وشوې. نو دی چې راغو نو ما ته یې کاکا شابه راپسې زر کېنوه چې ځو، ولې چې وینه بلیډینګ ډېر زیات و. نو چې کله د پسې موږ هغه وتړلو کېناستېدو نو ډزې پر موږ باندې بره نه کېدې لکه دغه سایډ ته. خو چې دوی ووته او د حجرې مخې ته زموږ چې کومه حجره ده یو 3 قدمه هغې د پاسه دوی پې بیا د رپټ فیرونه کړو، دواړه یې وشتو، دواړه په نارث سایډ ته چې یې پرېوتو او بس د وینې ترې روانې وي. رئیس او کاشف دواړه هلته پرېوتو او دوی دومره 10-7 منټه د فایرنګ نیولي وو چې یاره دا خلک دې نه رونځي چې دوی باندې کم از کم دا وینې توځي چې دا دلته ایکسپایر شي. دې دوران کې زموږ د کې پولیس د پشتخرې تاڼې ډېر بهادر پولیس دی، په د ډزو په وینا راغلی دی، ما په وینا نه راغلی. ښه نفري راغه او زر تر زر یې هغه وکړو. نو ما ورته چې خان ما له دې د سړو غم وکړو. نو د هغې په نګرانۍ کې موږ
ډزې بند شي او ما د خپل چې کوم زخمي د انجر موږ زخمي حالات کې د هسپتال ته واستول خو دې هسپتال موږ زخمي حالات کې د هسپتال ته واستول خو دې هسپتال کې ایکسپایر شو هسپتال کې دې ایکسپایر شو. نو په دغه دوران کې چې دی بس پولیس راغو غیر چاپیره دی په کوري چاپو والا کسانی مونږ یو کمپلیټ چې کوم دا زموږ غریزو د جګړو والو تختیدنه ځکه چې دا مرچزونه نو بس دی په دیوالونو ورواړو دی خپل هغه سټریک ډیر کامیاب وو. بس بیا هغه رپورټونه سلسله چې هسپتال ته موږ ته رپورټونه موږ ته سچویشن ویلو هغه ویني منه سیمپل واخیستې چې دا سچویشن دا واقع ده است نه ځنيشته نو څوک څه پیړه نه ده ما چې سټس نه دی صرف د ناستې مسله او دغه مسله جوړه شو او دې به په دغه متاثر چې دنه جوړه شو دې دغه نه پس بیا موږ له دوه وشتو. نو دا یو مین پلانینګ زو ته ځکه مې سم ایجوکیټډ سړی ما چې دومره وخت سوډه دې پچانه کوي چې دی رونه دي چې دا د ایکسپیریشن په دغه وجه زموږ د دواړه چې د هسپتال رسیدو پورې دي نه دومره بلیډینګ ډیزاستر شو چې هغه دی جانلیوا ختم شو یعنی موت ته برابر شو. نو بیا چې دلته لاړم ما ته ویره ستا دوه ډیډ باډي دی او بل چې دی آی سی یو کې انډر ټریټمنټ دی. ما ویل انا لله و انا الیه راجعون. نو په دې کې ما سره پولیس ډېره منډه تړم ولا موږ سره هلته هم ښه کوآپریشن وکړو. ایسے اکثر مطلب دا ډېرې وړې خبرې باندې موږ ریپورټینګ چې کوو نو ګورو په وړو خبرو باندې مړیو شي دا خو له ستاسو رشته داران مو که فرض کوو ته په دې پټو کې په ناسته باندې اعتراض مو نو ګیله نه وه پکار. بلکل چې زموږ خو د پښتو ملک ته ګیله خلک کوي یاره ماما ته به یې کړی زما د مشر ته به یې کړی به چې کاکا یا ماما موږ دلته داسې نه غواړو نو هم زما عزت دی او زما د هغې عزت یم نو ما به لکه چې اجره خدای راکړې ده ناستې پاستې ځای شته دا ورپکې ولاړ یو نو ما به ورته ویلي چې بچی دلته مه کښېنئ چې زما د لکه په رشته کې مې رشته دار دي که نه د تربور مې د دې مور زما د تره ناسکه لور ده او په حق هم رسېدلې ده دا د هغې زامن دي موږ ته ټول څه ماما وایي. نو ما وویل ګیله اخیستې وه بلکې ایته بېچاره دا خو تاسو سره خپلې کولې وه بلکې هغه به داسې غلط کار نه کړي. د کاشف ډېر انټلیجنس و داسې څه غیر مشکور کله کوم نو صرف د خپل ملګري چې جمعې پورې چوټي وي هلته به کېناستې د بس خوا به کېناستې ولې چې په هر حوالې کې زموږ د علاقې کې بجلي نه نو داسې دغه څه دغه اکټیویټیز نو چې که دوی سره څه کړی دوی هم ته ګیله کړې وم یا فرض کړې په دیواله خلک مختلف نوعیت ته ګوري که نه نو موږ ته هېڅ قسمه شکایت دي نه کړی کې جومات کې موږ سره مونځ هم کوي دا سکندر دي ښه سلام دعا کوي خو بس په دې ورځ اصل مسله دې جوړه کړې دغې نه زه نه چې موږ له دومره نقصان نه کوو دومره هوایي فیرینګ په موږ وکړو چې تر رینګ روډه پورې د هغې وزونه لاړو په هغې کې زموږ د پیشتخر ایریا انچارج ډي اس پي صاحب شفیق صاحب هغه به ذات خود ټول نفري کال کړی و د سربند پولیسو هم د هغې دلته کال کړي و دا ټول علاقه کور کړو ځکه دې ګیرم شو او هغې دومره مولم تحفظ راکړو چې موږ پکې د خپل کسان هم او هغې سرې د هغې چې په دې کورونو په هغې په کم ډیزل ورواړې د ګاډي ودرول د هغې چتونو نه د هغې کورونو ته په دیوال منتقل شو زه ورته دات ورکوم او د ډېر مینې نه ورته سلام هم کوم چې صاحب تاسو په خپل وی چې تاسو دې سره رشته داري نشته ستر پردم نشته نه خبره صرف دغه و چې په دې پټو کې ناست ولې او جی تاسو وایئ چې د دې کور هم دلته نه دی دلته د میخو فارم دی د میخو فارم دی سر او ورسته سټاک دی بیسیکلي د میخو فارم دی ګیټ کوی ته سیټ ته دی او کور بیا دی بل سیټ ته لارې سره کوم زموږ د روډ کور سره کنیکټډ کور دی ستاسو دی کې یو څو پورې چې کوم دی یو زوی مړ دی کاشف او یو را کفایت حالت څنګه کفایت حالت جی او حاضر بیګا پورې خو دی ویچره موږ دا د علاج ته شفټ کوو دا ریکوایرمنټ دی پکې خو بیا هغې ډاکټرانو صاحبانو پې ډیسیژن واخیستو چې موږ دا لیټر لیکو ګوره چې هغې ایکسپټ کړي نو بیا به موږ دې نه شفټ کړو که نه ایکسپټ کړي نو موږ ته به نو زما وراره اکرام لاړو هسپتال ته مزې انفارم کوم چې کاکا ماما زه ځم او دا شیز کوم هغه چې دی هغې ورته دویانې ټول ایډوایس کړي چې دا قسم سټیچنګ او دا میډیسن دا ورته وکړي او خوځوئ یې ما نو بیا واپس چې راغلو 12 بجې متل چې یاره سړی ښه دی تسلي بخښ دی خو لا زموږ سره دغه مریض خبرې مبرې نه وي شوي ولې آی سی یو کې دی. تاسو څو زامن دي او دا کاشف پکې په سویم نمبر دي زما شپږ زامن دي او کاشف زما چې دی دا ټولو اخرنی زوی دی. کار څه کوي دی چې دا ټیکهداري ګلکاري به کوله اورېدلي چې د واده موسس شوی څومره وخت د واده شوی چې 3.5 مهینې برابرېږي. دغه دوران کې د باندې چې څه ټایم ډس کېدو تاسو وایئ چې دی د راملو هغه ټایم دی راغو چې دا څه چل دی که نه هغه ما دا خلک ولید نو ما ده لیده خو ده زه راته وکړم چې راته وشو نو دا ګوډ چې دا زموږ په د حجرې ایریا ده که نه دلته دا پته نه وه چېرې دی به ما نه دی ته به ما ته دی به نو به دي دغه نه دي ټول سنګل ډز نه دی که ټول یې رپټې کړي دي زموږ د حجرې د دیوالونو ګورې دا لاندې سړکونو باندې دا ډېر حده پورې دا ګولې تللي دي
او هوایي فیرینګ دومره کړی چې په دقه باندې کې پکې پولیس موږ ته د پشتخري او د ټون زموږ د ډورې چوکۍ دې موږ پر وخت راغلو نو بس دقه موږ ته فیصل لوی هسپتال د روډو پورې خو مې بیا هغه دومره بلډ هغې نه لاړو چې هغه یې زندګي ډیزاسټر شو. ګرانو ملګرو ډي اس پي پشتخره اشفاق خان سره موجود یم. دین او پوښتنه کوو چې 3 ورځې پهله کوم پشتخره کې ډزې شوې وې، دوه د تره زامن کاشف او رئیس پکې مړو، یو د دې تره زوی چې کوم دی کفایت زخمي و. دې کیس کې نامزد څو ملزمانو او دې کې ګرفتار شوي سر؟ مهرباني دې کې نامزد 2 ملزمان دي، 15 پکې آن د سپاټ پولیس کریک ایکشن کړو، آن د سپاټ پکې پولیس 15 کسان نیولې دي، کم چې هغه قتل او امریکاوټ شوی دی ملزمان کنفیشن. وی خدا سه ورېدلی چې ډزې شروع وي او پولیس ورغلي و، دا څنګه اطلاع تاسو ته څنګه راغله؟ بیا ملزمان څنګه گرفتار شو؟ پولیس ته چوکي انچارج اطلاع وکړه چې داسې ډزې دي، ایس چو صاحب مزم سره نه پریماغشته چې موږ مکې لوړ شو واقعي بالکل ډزې سټارټ وي او طریقې سره ونیول څونه ملزمانو پکې اریسټ شو. وجه دا ملزمان چې تاسو کله بیا اورېدلي وو نو دې وجه څه یاده کړې؟ ځکه دا خپلو کې رشته داران هم داسې خاص وجه نه وه، تو مې خبره دا دي زموږ کور مخې ته تاسو کېنې نور هلکان مې راوستل او نو پای باندې تو مې څوک سپېړو شو، هغې نه پس پکې بیا فایرینګ وشو. دې نه څه ریکوري شوې ده سر؟ دې نه کلاشینکوف کوم باندې چې دا مړي شوي دي هغه ریکور شوي. کله چې پولیس ورغلل نو هغه ټایم هم ډزې شروع وې؟ بالکل شروع وي، ډزې شروع وي. دا ملزمان او مقتول فیملی چې کوم دي کار روزګار څه کوي؟ دا مې خو کار کوي، موږ ریډ وکړو نو دواړو کافي تعداد کې مې ولاړ. دا چې کوم ځای نه دي ډزې کړې وې دا کور و یا سفاره ماره؟ کور و جي کور و، کور کې داسې مونټې وه، هغه مونټې کې دي ناست وو برابر هغه ځای نه فایر کړو. لکه چې تکرار وشو د هغې نه پس ورته دي؟ د هغې نه پس. تاسو دواړه په یو کور کې اوسېږئ؟ زموږ کورونه چې جدا دي. دې جګړه کې څنګه د دې یو زوی وفات شوی دی؟ ستاسو پکې یو زوی مړ دی او یو زخمي دی؟ یو زخمي دی او یو وفات شوی دی. ستاسو چې کوم زوی مړ دی رئیس ده څه کار کوو؟ د چې د مې خو کار وکړو نظامداري ګجاري بس. څو بچي یو؟ د هغه 15 لوریانې 2 زامن. او دا ستا زامن څو دي؟ یو مړ شو یو زخمي دی. زما 4 زامنو. تاسو دغه ټایم چېرته وې او تا درته څنګه؟ مونږ چې په دغه ټایم کې باندې بره ملک کې وو، جوار مې ریبل، بیا نصیر راپسې ټلیفون وکړو چې راشه جګړه شوې ده، کفایت کاکا ویشتی دی. نو ما ترې تپوس وکړو چا ویشتی دی؟ ویل هغه ګوجرانو. بیا چې زه کور ته رالم نو کفایت هسپتال کې وو، نو ما سایکل روزه هسپتال ته لاړم. دا رئیس چې دی کشر دوی مې دی د هسپتال نه واپس راتلو کور ته، نه چې څه کوي زه ما ورپسې کپړې وروړم. چې دې کپړو له راغلې په دې کپړو دوران کې چې دې کپړې مپړې شاپر کې واچولې د ده نه لږ د تره زوی مخکې شو چې دې ګېټ ته راورسېدو. دغه ټایم کې دغه فریقینو فیر وکړو دغه ګوجرانو، دی په دا خپو لګېدو راپرېوتو. دی د ما زوی چې دی ورمنډه که هغه پورته کولو په موټر سایکل باندې هسپتال ته رسولو. نو دغه ټایم کې چې دی په موټر سایکل شو نو د په شانه پې 3 کسانو رپټ فیر وچلولو، نو دا دواړه په دې باندې وویشتله. دې چې وایي چې دا ستاسو هلکان دغلته ناست وو که نه؟ دې مخکې څه د دې ناستې پاستې څه ګیله مانا کړې وه؟ نه جی دې ګیله نه وه کړې، دا زما پټي دي. دې تقریبا د 10 کال نه ناسته پاسته کوي او دا ښه چې دي راځي زما په فصل کې زیاتیات هم کوي، غول متیاز هم راته کوي، په پټو راګندو بم راپرېږدي، خو ما ورته غږ نه دی کوی. رشتهداري وځکه که نه؟ بس رشتهدارۍ خبره به ووایو. خو بل دا ده چې د خاطر هم راکې شته، ځکه خو دې اوس د خاطر نه خبره وویسته پته نه لګي چې دا ډېره خاطرګي خني، ځکه چې د هغې انجام دغه حال دی. دا ستاسو چې چا باندې دعوه کړې ده نو دا خو ستاسو رشتهداران هم دي، دا هلکان دي که دا کې ستاسو عمر والا کسان شته؟ نه جي دي که زموږ د بچو په ځای دي، څنګه زموږ د بچي واده کړي دي داسې د دې هم د بچي واده کړي دي، حالانکې امزوري دي سره. مخکې دا خو ستاسو رشتهداران وو که نه؟ د دې هلکانو او ستاسو د هلکانو څه تعلق خپلو کې دعا سلامي وو؟ ښه ډېر دعا سلامي وو جي. یو بل له به غاړې هم ورکولې، پنجاب ته به مال پسې تله راته یو ځای. بل دا ده چې زموږ د هلکان د هغې فارم ته به نه ته، د هغې هلکان به زما فارم ته راتله
سره سلا مشوره غپې شپې به هم کولې خو زموږ هلکانو دا وطني دي چې ته زموږ فارم ته مه راځه دغه ټایم یې صرف تیزی شوې ده بس نه دا مخکنی خبره ته کوم چې د ډېر وخت نه هلکه وایم ډېر ښه چې په کوم ټایم کړې ده دوی په صرف په دې پوله ناسته باندې کړې ده خو دا جي او دی یو ګیم جوړ کړی و ګیم داسې جوړ کړی و چې موږ د دې کاشف بېعزتي وکړو په مطلب ورسېدي چې د کاشف بېعزتي وکړو نو خو د موږ بچی دی وراره مې دی صحیح صاحب دا ناسته پس هغې تقریبا دا 15 کاله شو چې ناسته خو دې یو ګیم جوړ کړو پس ورته نو دغه ګیم کې خو دا زموږ زامن هم چې دي ورسره ځکه زړونه بیګان دي که نه وراره او زامنو کې څه فرق دی نو یو بل سره ښه په درد باندې خفه کېږي منډه هم وهي څنګه چې صاحب وایي چې پولیس دی کې ډېر په موقع راغلی ده واقعي ډېره منډه کړې چې رښتیا خبرې پولیس د دې د کور تالاشي مو کړه کسان یې پکې 2-3 ونیوه ګرفتار یې کړ او بیا تفتیش دپاره هم راغلې هغې ویل چې انشاءالله موږ به لږ په دې نور هم زور وروړو ګرانو ملګرو ډېره دردناکه پیښه ده دوه د تره زامن پکې مړه دي او یو زخمي دی دې سره دا نه شو چې صرف 2 کورونه وران شو بلکې 2 خاندانونه وران شو ځکه چې تاسو د مقتول د فیملی خبرې واورېدې مقتولین او ملزمان چې کوم دي دا په خپلو کې رشته دارانو او په دومره وړه خبره باندې دې حد ته ورسېدل چې 2 کسان پکې مړه شو یو زخمي شو دا ملزمان چې کوم وو څنګه چې ما تاسو ته وویل دا د دې رشته داران مو کور کې 15 واړه کسان وو او 15 واړه ګرفتار شو جیل ته لاړل نو دا زه به دا ووایم چې دا صرف دا نه ده چې صرف د مقتول فیملی ته نقصان ورسېدو ملزمان فیملیز چې څومره په داسې کیسونه وي هغې ته هم ډېر زیات نقصان ورسي کاروبارونه تباه شي د ماشومانو سبقونه خراب شي د دې چې کوم د فیملی څنګه ما تاسو ته وویل دا رشته دارانو د فیملی هغه ټولې رشتې خرابې شي نو لږ احتیاط کول پکاري تیزی چې کوم وي هغه همیشه ډېر زیات نقصان کوي ټول عمر بیا پیماني خلک کوي خو بیا حاصلېږي سب نه نو لږ احتیاط